السلام علیکم د پښتو شو چینل مینوالو تاسو ته سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم مخکې د ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د عارف وزیر د مرګ څخه وړاندې وصیتونه دا هغه څه دي چې د عارف وزیر ډیر یو څه پټې څرګندونې هم پکې افشا شوي دي دغه ویډیو مو که چیرته خوښه شوه له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ عارف وزیر څنګه او چا ووژلو په اړه یې تازه او وروستي جزئیات داسې دي چې عارف وزیر مخکې له مرګ څخه داسې څه ویلي وو چې زما مرګ په پاکستان کې پلان شوی دی چې په دغه پلان کې ډیر وخت د حکومت او د لویو منصبدارانو لاس دی نو دغه بیا هم په خپلو خبرو کې ویلي وو چې که زما مرګ د پښتنو پر سر وي نو زه دې مړ شم او زما د سر له پښتنو قربان شي او نو تاسو هم د دغه دروند احساس ومنئ او داسې ګنګوسې هم شته چې شاید پاکستان نور هم له دغه ډالګۍ څو کسان کم کړي نو که منظور پښتین فکر ونه کړي نو پاکستان به یو بله لاسته راوړنه هم ولري نو هیله ده چې دغه برخې ته جدي توجه وکړي پاکستان هیڅ وخت نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي پښتانه باید ټول سترګې خلاصې کړي منظور پښتین باید سر له اوسه ځان اماده کړي چې نوره دغه وینه هم دلته بس شي دوستانو که دغه ویډیو مو خوښه شوه له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ